اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. مسلمانان ورونو الله تبارک و تعالی دې موږ تاسو ته مزید سعادت د دنیا او د آخرت نصیب کړي. دا مخکې د فاحشې بیان وسو، اوس الله تبارک و تعالی دا یو معصیت ته، هر معصیت او هر ګناه نه وروسته د مسلمان لپاره پکار ده چې توبه وباسي. نو الله تبارک و تعالی وروسته د معصیت نه د توبې ذکر وکړ. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء. مسلمانان ورونو توبه لغتا رجوع ته ویل کیږي، رجوع ته ویل کیږي او توبې ته ځکه توبه ویل کیږي چې سړی رجوع کوي د ګناه نه په طرف د طاعات او د عبادتو، ځکه توبه په لغت کې رجوع ته وایي. اصطلاح کې د توبې درې شرط دي. اول شرط دا ده چې یو سړی ګناه وکړي نو استغفار باللسان به کوي، په ژبه باندې به استغفار وایي، استغفر الله دا به وایي، استغفر الله په ژبه به استغفار وایي. ندامت فی القلب چې کومه ګناه کړي په دې به سخت پښیمانه وي. عزم علی ترک الفعل چې په استقبال کې به دا عزم او قصد کې چې بیا به زه دا کار نه کوم. بس دا د توبې اصطلاحي معنا ده. استغفار باللسان، ندامت فی القلب، ژبه باندې استغفار، په زړه کې پښیمانتیا او عزم په تر د فعل باندې چې زه به دا کار نه کوم. نو چې هر کله اصطلاحي معنا د توبې دا سوله چې په ژبه به استغفار کوي، پښیمانه به په خپل ګناه باندې او عزم به کوي په تر د فعل باندې. که یو سړی ګناه هم کوي او توبې مباسي استغفار هم وایي نو دا توبه نه قبلېږي. که استغفار هم وایي او په ګناه باندې هم نو دا ګناه دا توبه نه ده. توبه هلته کېږي، الله توبه هلته قبلوي چې ته دا قصد وکړې چې زه به بیا ګناه نه کوم او زه به باندې به د استغفار جالي وي او په دې کوم عمل دی چې کړی په دې به سخت پښیمانه یې. دغه توبه ده. ګناه په توبې سره معاف کېږي، خو د هر شي توبه خپله معلومه وي. د موږ تاسو عرف عادت کې دا ده چې سړی ګناه وکړي دا پزه ونیسي یا غوږ ونیسي وایي دا توبه توبه دا وایي. دا توبه نه ده. دا توبه خو خپله یو رجوع معنا ده، خپله معنا لغوي نه. استغفار به وایي، استغفار دا معنا چې خدای زما ګناه راته معاف کا، کوم ګناهونه مې چې کړي الله راته پټې کا او رانه عذاب یې لرې کا. دغه ته توبه ویل کېږي. خپله دا ټکی د توبې دا توبه نه ده. موږ تاسو پښتو کې دې ته توبه توبه، حالانکه دا ټکی توبه نه ده. توبه خو استغفار ته وایي، استغفار به په ژبه باندې وایي. انشاءالله په دې مسله پوه شئ. حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه چا پوښتنه وکړه وایي توبه چا ته وایي؟ دې دا تعریف کړی دی د توبې: علی الماضی من الذنوب الندامه. کوم ګناهونه دي چې مخکې کړي په دې به پښیمانه یې. علی الماضی من الذنوب الندامه، چې کوم ګناهونه دي مخکې کړي په دې به پښیمانه یې. دا توبه ده. وللفرائض الاعاده، فرایضو دپاره منځونه راګرځېدل، بېرته به یې راګرځې. مثلا محصل ده، استاز ده، کارمند ده، هغه منځونه قضا کړي. نن دا خبره واورېدل چې په استغفار باندې خو کار کېږي، چې 2000 رکعته استغفار وایي چې مونځ یې نه یې راګرځولی. دا توبه نه ده، نه توبه قبلېږي. تاسو زما په خبره پوه شولئ؟ دا استغفار ویل خو د معصیت نه دي، ګناه نه دي چې اعاده ونه لري. د مانځه اعاده دا ده چې مونځ قضا کړه ته به یې ولې اعاده وکړې. اوس به استغفار وایي الله نه چې په دا خپل وخت مې ولې ونه کړ، ولې مې تاخیر وکړ، ولې مې نقصان وکړ په مانځه کې. نو دغه بیا توبه ده. اوس ته مونځ مه راګرځوه، توبې وباسه، نو دا نه ده جایز. دا توبه نه ده. او دریم حضرت علی ورته وایي ورد المظالم، مظالم برد کوي.
مثلا چا غفلت وظیفوي کړی ده په خپل منصب کې، چا د پوهنتون نه غلا کړې ده، یا چا یو بل مال تخریب کړی ده، یا د اماناتو سره خیانت کړی ده، چې د څومره استغفار وایي توبې وباسي په ذوالقدر کې توبه یې نه قبلي تر څو چې دا مظالم یې بېرته جبیره کړي نه او پس کړي نه. ښه که غفلت کې کړی وي وظیفه ته سم نه ده راغلی چې څومره اجرت بیت المال ورکړی په کار ده دی وصیت وکړي په وخت د ذوالقدر کې او یا ژوند کې چې وي نو چې دا ما نه خو ډېرې پیسې خوړل شوي دي او هومره کار مې نه ده ورته کړی چې څومره پیسې راکړي دا پیسې به واپس کړي هغه نه بعد به بیا الله توبه قبلوي. او که دی پیسې هم جب کې ساتي توبې وباسي نو داسې یو دوکه د ځان سره یې کوي بل سره یې کوي دا توبه نه ده. رد المظالم سړی د چا حق د پایمال کړی ده هر څوک چې وي شخصي حق وي عمومي حق وي د بیت المال وي چا سره د خیانت کړی تر څو چې هغه خیانت او هغه ظلم جبیره نه سي تر هغو پورې الله توبه نه قبلوي. توبه ویم دغه ته چې هغه حقوق چې د چا در باندې دي هغه به ادا کړي هغه نه بعد به بیا استغفار وایي چې ولې مې تقصیر کړی ده یاره انشاءالله په دې مسله باندې پوه سي. رد المظالم به وي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وایي توبه دې ته وایي استحلال الخصوم. مثلا چاته د کنزل کړي دي د چا د غیبت کړی ده نو تر هغه پورې تا الله توبه نه قبلوي چې هغه نه د عفو نه یې غوښتي چې تا ته ما ګډې وډې کړې وي یا مې تا سره ظلم کړی و زیاتی مې کړی و اوس تا ظلمونه کړي دي خلکو سره د ګوناګون حقارت سپکوالی کړی ده ټول ورځ ته توبه جومات کې وباسه دا توبه نه قبلوي الله. اول به هغه سړی راځي کې چې کوم زیاتی کمای دی ورسره کړی ده هغه به جبیره سي هغه نه بعد بیا توبه وباسه چې ولې مې د مسلمان سره داسې کول بیا به الله تبارک وتعالی توبه قبلوي کنه دغسې توبه الله تبارک وتعالی نه قبلوي. او بل دا د چې کله ګناه وکړي حضرت علي ورته وایي چې بیا به دې ګناه ته بیرته نه رامات کېږم او که تا دلته کې توبې استغفار وایي مانځه کې چې کله ترجمه اوري ډېرې توبې وباسي خو چې بیا هلته کې قادر سي بیا یو شی هم نه پرېږدي دا هم توبه نه ده. عزم به دا کوي چې بیا به زه دا کار نه کوم. او د توبې دپاره حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې علامه دغه ده چې توبه هغه وخت کې قبلیږي چې څومره نفس دی په ګناهونو کې خوشحاله کړی او ستړی کړی دی ده دغومره به په طاعاتو په عباداتو کې ځان ستړی کړي هغه نه بعد به دې بیا توبه الله قبوله کړي. اوس ته ګناهونو کې لګیا اوسېږه او بیا توبې وباسه دا توبه نه ده. بهر حال الله تبارک وتعالی توبه قبلوي خو توبه چې نه قبلېږي دوه حالتې دي. یو توبه دا خو د توبې بیان سو یو په اعتبار د اشخاصو سره توبه نه قبلېږي یو په اعتبار د اوقاتو سره چې کله د مغرب طرف نه لمر راوخیږي بس بیا عمومي دروازه د توبې بند سي بیا چې چاته حقوق واپس کوي هم توبه نه قبلېږي که کافر ایمان راوړي هم توبه نه قبلېږي او که چا نه هر څه عفو غواړي هم که 200 کرته عفو درته وکړي بیا الله تعالی نه د چا ایمان قبلوي نه د چا توبې قبلوي یو کار هم نه کېږي کله هم یعنی چې قیامت قایم کړی شي او د مغرب طرف نه لمر راوخیږي بس درې توبه بند سي لا یستطیعون توصیة ولا الی اهلهم یرجعون بس بیا داسې حالت راسي. دویم چې سکرات الموت کې وي ذوالقدر موږ ورته وایي ذوالقدر وخت کې که ډېرې توبې وباسې که نه بیا هم الله توبه نه قبلوي. ولې حضرت فرعون چې کله په غرق شو په بحر کې آمنا برب موسی و هارون ویلې که نه آمنا برب موسی و هارون ویلې الله توبه نه ده قبوله کړې الله دې متعلق سره دې خبر چې دا کلمه د ویلې د آمنا برب موسی و هارون خو بیا هم الله ویردون علیها غدوا وعشیا بیګي او سبای د جهنم ور باندې روان ده په فرعون باندې ګوره توبه الله په دې وخت کې نه قبلې چې کوم وخت کې دی په وخت د ذوالقدر کې وي که ډېر موږ اته دعاګانې ورته وکړو یا دی دعاګانې کوي یا استغفار غواړي دا ته کار نه ورکوي. رسول الله مبارک حدیث ته تر هغه وخته پورې الله توبه نه قبلوي ما لم یغرغر چې کله غرغره او ذوالقدر نه شروع هغه وخته پورې الله توبه قبلوي. چې کله ورغللې بیا توبې کې نه قبلوي. دی وجه نه ایمان هم نه قبلېږي ځکه دی وخت ایمان بالغیب معتبر ده
او دا وخت کې هدي چې ارڅ ولیدل والتفت الساق بساق الى ربك يومئذ المساق اوس ولا تروانه اوس ور سړی کیږي دی وخت کې ایمان هم قبليږي دلته چې سل کاله یو سړی ایمان راوړي په دې وخت د ذوالقعدن کې ایمان هم نه قبليږي نو توبه دوه وختو کې نه قبليږي یو د ذوالقعدن وخت کې توبه نه قبليږي او دویم نمبر کې چې کله د غروب او د مغرب طرف نه مر راوخیږي بیا الله تبارک وتعالى توبه نه قبليږي ان شاء الله په دې مسله باندې واضح شو انما التوبه على الله پتاکی سره قبل ول دی توبې په الله باندې دي د علما په پیږي اعلی لپاره د لزوم ده دا معتزله مونږ یو په قلرو دا ډېر دینداري دی وجنه ګمراه دي دی وی چرایت ما هو الاصلح على الله واجب کوم شی چې په بنده د لپاره صالحیت او صالح شوی هغه په خدای واجب دي چې ورکی به دا زموږ عقیده نه ده څخه دلته کې د اعلی لپاره د لزوم غړي وي ګوره قبل ول د توبې علی الله تعالی باندې لازم دي نه توبې قبل ول په الله د مشیت د حواله دي که خوان دي ورکه توبه به قبول کړي که الله په ته ناراضي نه سو توبه الله نه قبلي دلته اعلی په معنا دي عند الله سره کې چې اسانه ترجمه سي انما التوبه فتاکی سره قبل ول د توبې عند الله خدای سره دي علی الله نه عند الله کې بیا کته داسې وای چې اعلی ټکي په خپل معنا ولې نه پرې دي زه بیا اعلی په خپل معنا پرېدم خو ګوره توبه الله باندې دسې دا قبل ولې دسې دي لکه واجب زلکه لازم ځکه الله وعده کړی د بندگانو سره چې ته ما ته په اخلاص توبه وباسي یا الذین آمنوا النصوحه چې خالص توبه څوک الله ته وباسي او په شرایطو برابر وي په مقتضا دی وعدی دی باری تعالی دسې د لکه په الله چې واجب یې خامخا قبلې ښه ولې الله تبارک وتعالی ته چې په اخلاص سره څوک توبه وباسي الله ډېر چې خوشحالېږي د بنده په توبې ډېر خوشحالېږي انتهایی زیاته خوشحالي چې حدیث کې ګوره تمثیل او مثال هم رسول الله ورکړی ده ډېره خوشحالي د رب العالمین په دې باندې ده چې بنده ګناه وکړي او بیا الله ته توبه وباسي خو دا توبه نه چې تل ته ګناه کوه بیا دې قصد کړی چې بېګا ته بیا هم کوم اوس توبه وباسي سبا ته بیا هم کوي توبه هغه چې ما وویلې استغفار باللسان ندامت بالقلب اعظم على ترک الفعل توبه الله خامخا قبلې د خدای وعدې ته چې سړی وګوري داسې ده لکه الله تبارک وتعالی باندې په مقتضا د وعدې سره لکه واجب توبه الله قبلې ښه انما التوبه على الله په تاکید سره قبلول د توبې چې دي علی الله دا په الله باندې دي یا عند الله للذین يعملون السوء هغه کسان دپاره چې عمل کوي د فاحشې بد عمل کړی بجهالتین په جهالت سره ځکه ګناه چې کېږي له ناپوهي د وجې نه کېږي ښه دلته الله ټکی لګولی دا چې یعملون السوء بجهالتین چې په ناپوهي باندې کوم عمل وکړي واورئ ګناه خو له وجې د علم نه کېږي که نه ګناه چې کېږي له وجې د جهالت او د احمقتوب او د ناقمقلۍ د وجې نه وده لذت الفانیه مختاری په لذت الباقیه کتوعاتو کې سړي ته خوندونه الله باقي ورکړي چې جنت ته د لږ وانته خوند دا مختار که په لذت الباقیه په ډېر خوندونو باندې چې هغه ابدي خوندونه دي دا جهالت نه ده هېڅوک هم دومره تاوان نه کوي ناپوهي نه کوي چې دومره وړکی خوند دومره غټې لاسته راوړنې ضایع کوي ګوره دا د جهالت خبره ده چې دومره غټې لاسته راوړنې سړی ضایع کوي او داسې معمولي غونته خوند پیدا کوي نو دا خو ډېره قمقلي ده یاره انشاءالله پرې پوه شئ یا تاسې یوه خبره وکړم دلته دا د جهالت قرآن وایي توبه لا قبلې للذین یعملون السوء چې کوم خبره خلک عمل کوي بد بجهالتین په ناپوهي سی تاسو انشاءالله داسې خو نشته موږ کې چې معصوم یو ګناه هم نه کړي ټولو ګناه کړې ده یو پیغمبران معصوم دي په ایمان یې وایي چې چا ګناه کړې ده وروسته په خپل ځان باندې ګندګي وایي چې یاره ګندګي مې خوړلې وای خو چې دا کار مې نه وای کړی رښتیا خبره وکړي انشاءالله ټول هغه درد یې وروسته د خوند نه ډېر بد نه وي د ګناه نو دومره قمقل څوک وي تاسې خپله سوچ وکړئ چې په یو منټ کې ته یو 2 منټه مخکې په کوم حالت کې وي او 2 منټه وروسته بیا ته په خپل ځان باندې څه کوې ښه نو دې نه غټه قمقلي به ځان څوک نه وي چې دومره زر پښېمانه کېږي سړی
بیا وخت نه د پښتو خبره اوبه تیري بیا خو څوک نشي کولی دا کار. نو الله وایي انما التوبة على الله للذین یعملون سوء بجهاله ثم یتوبون من قریب، بیا دوی توبه وباسي نږدې، فاولئک یتوب الله، دغه کسان رجوع کوي الله تعالی علیهم په دوی باندې، یعنی خدای توبه قبلوي. وکان الله علیما حکیما، الله علیم هم ده او حکیم هم ده. دلته ثم یتوبون من قریب الله ویلي یو سړی ګناه وکړله الله وایي دغه خلکو توبه قبلون چې نږدې توبه وباسي، چې نږدې توبه وباسي دې خلکو توبه قبلون. ثم یتوبون من قریب نه څه مراد دي؟ دې تقریبا لس توجیهات کړي دي مفسرینو. ادنا توجیه دغه اسانه توجیه دغه ده چې قبل حضور الموت، بس توبه وباسي د ګناه نه مخکې د راتلو د مرګ نه، بس دغه قریب زمانه دغه ده چې په قریب چې کله ته د مرض سکرات نه دي راغلي دي، مرګ سکرات او شدائد تکالیف نه دي راغلي دي، مرګ نه مخکې چې توبه وباسي دا توبه من قریب ده، الله توبه قبلي ښه. ثم یتوبون من قریب، قریب دغه ده. او بعضې وایي چې نه توبه من قریب داسې ویل کېږي، دا هم یو ښه توجیه ده چې ګوره دا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی کله ګناه وکړي نو زړه کې ټپی پیدا سي تور، بله ګناه وکړي بل ټپی پیدا سي، بله ګناه وکړي بل ټپی پیدا سي، بله وکړي کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، بیا د ګناهونو تیارې د په زړه باندې غالب سي، بیا توفیق د طاعاتو الله نه ورکوي. قریبه توبه دغه ده چې ګناه دې وکړله بس فورا الله ته رجوع، او چې کله ته حسنه وکړي الله تبارک وتعالی هغه بیرته چې استغفار ووایي او کوم ظلمت او تیاره چې په زړه کې پیدا سوې ده که نه هغه په دې استغفار سره لرې کېږي او بیا رڼاوالی په زړه کې راځي ښه. بس دغه توبه من قریب ده چې دومره ګناهونو ته مه پرېږده ته توبې وروسته کوه چې د تا په زړه باندې دا ګناه غالبه سي، بیا توفیق د طاعاتو د توبې الله چاته نه ورکوي ښه. واورئ چې دا چاته الله توفیق د طاعاتو نه ورکوي معلومیږي دا خبره چې زړه باندې د معاصیو د ګناهونو غلبه راغلې ده. کلا بل رانه علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، هغه تیارې د ګناهونو په زړه غالب سي، بیا زړه کې ویره نه وي، خشیت نه وي، د خدای د ویرې نه زړه نه ورځي. حدیث کې راځي ګناه داسې ورته کاري لکه په پزه باندې چې مچ کیني که نه، بس ورته لاس داسې کې کلرې سو کلرې نه سو، باک هم نه ګڼي. دا بعض خلک تاسو ګورئ که نه ګناه باک هم نه ګڼي ښه. او ګوره ایاکم و محقرات الذنوب، کله کله سړی وړه ګناهونه کوي که نه سیلابونه ترې جوړ کړی شي. حضرت عایشه وایي د وړو ګناهونه نه ځان وساتئ، د قیامت په ورځ دې نه خوړونه جوړېږي، بیا سړی غرقوي ښه. نو ګناه سره په کار ده د قریب په وخت کې دا ده چې لا مرګ نه راغلی بله ګناه دې نه کړې توبه وباسه، بس که دا بېګا ته مرګ راسي بیا څرنګې کوئ ښه. بل ګناهونه یو په توبې معاف کېږي او بل په حسناتو. ان الحسنات یذهبن السیئات، دا قرآن ده چې په حسناتو سره ګناهونه ختمیږي. خو واورئ حسنات صغایر حسنات واړه ګناهونه په حسناتو ختمیږي په نیکیو، کبایر ګناهونه الله بغیر د توبې نه معاف کوي. چې 2000 کاله ته منځونه کوي او تا کبیره ګناه کړي دا په توبې په منځونه معاف کېږي، صغیره ګناهونه په منځونو په اودسونو باندې معاف کېږي. که ته به داسې وایې چې ما ګناهونه صغایر کم کړي دي او حسنات ډېر کومه چې بیا ګناهونه مې نه وي بیا به حسنات څه فایده ولري، بیا سړی رفع د درجاتو الله کوي، بیا درجات الله اوچتوي ښه. چې حسنات سره نیکیو سره صغایر ګناهونه معاف سي بیا د سړي درجات اوچتېږي. بهرحال توبه د هر شي خپله توبه ده. د چا حقوق مزایل کړي، ځمکه هم غصب کړې ده او کور دې پرې جوړ کړی ده، اوس توبې وباسي ملا استغفار ورد در کړی ده ذکر چې بس به استغفار وایي ما توبه قبلېږي نه. تر څو پورې دی چې مسلمان ته حق نه سپارلی چې په یوه پښه باندې رب العالمین ته 2000 کاله ولاړې تر څو چې دا غصب ځمکه دې چاته نه وي واپس کړي الله توبه نه قبلوي. ما په مسله باندې انشاءالله واضح شول. منځونه دنه پاتې دي. زکات ته په شلګونو کلونو تا نه ده ورکړی زکات، اوس به د آخر وخت کې توبې او توصیې کوي، نه دا نه کېږي خموله. یو به زکات ورکوي غنه بعد به الله نه عفو غواړي په تاخیر باندې، ولې د په خپل موقع باندې د الله تبارک وتعالی حکم نه عملي کوخه. نو ځکه الله وایي دلته کې دا دوه ټکي الله ولګول. لږ به زر خبره وکړم. معتزله وایي
وای کومه ګناه چې عمدن قصدن سره د علم وسی دلته جهالت ټکی لا لګولې ده. معتزله وای که یو سړی په ګناه پوهیږي چې دا ګناه د بیا هم کوي دې نه توبه نه قبلېږي. دې دغه مقصد چې کوم سړی په ګناه پوهیږي او چې دا ګناه ده او بیا هم کوي دې نه که 200 کاله توبې وباسي دې توبه نه قبلېږي. موږ قبلو یو سړی که په ګناه پوهیږي او بیا ګناه وکړله بیا چې توبه وکړله چې کوم شرایط دي بیا هم الله توبه قبلوي. بل دوی تولید مني. تولید دی وای چې کومه ګناه سړی وکړله توبه یې ونه کړله دا نورې ګناهونه زیږوي. موږ تولید نه منو یعنی یو ګناه سړی وکړله هماغه ګناه ده نورې نه زیږوي چې پیدا یې کړي. زما په خبره پوه شئ دوی تولید هم مني نو موږ تولید نه منو دي ګناهونو. بهر صورت بهر تقدیر الله وایي چې په اولئک یتوب الله دغه کسانو رجوع کوي الله تعالی علیهم په دوی باندې وکانه الله علیما حکیما. دا یو ټکی مهم ما تاسو ته ویلي چې توبه په هغه وخت کې نه قبلېږي چې کله سړی ذوالقدن راسي. کافر که ایمان راوړي ایمان نه قبلېږي او که ګناهګار توبه وباسي توبه یې الله نه قبلېږي. دغه وایي ولیست التوبة نه د قبول د توبې للذین هغه کسان دپاره یعملون السیئات چې عملونه یې کړي بد حتی اذا حضر احدهم الموت چې کله حاضر سي یو دوی ته مرګ قال دی وی انی تبت الان زه اوس رجوع کومه نه دلته توبه لا نه قبلې. ولا الذین نشته د قبول د توبې هغه کسانو دپاره یموتون چې مړه وي وهم کفار او هغه کافران اولئک الله وی دغه کسان چې ګناهګاران دي یا کافران دي اعتدنا لهم عذابا الیما مونږ تیار کړی دوی دپاره عذاب دردناک عذاب مونږ دوی ته تیار کړی ده او الله توبه نه قبلې په وخت د ذوالقدن کې. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. یا الله په دې مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي. الله دې مجلس ټول مقاصد شریعه مو سره پوره وګرځي. د فلسطین مظلوم مسلمانانو په حال باندې الله تعالی رحم کرم وکړي. څومره بدحاله مسلمانان دي مظلومان دي خدای د ظلم د ظالمانو ورته نجات نصیب کړي. خدای غربیان هلاک تباہ او برباد نس نابود کړي. الله دا مجلس کفاره د سیئات وګرځي. د عظیم قرآن په خاطر زموږ د ټول صغیر کبایر ګناهونه معاف کړي. یا الله په کوم قول فعل کې ستا رضا وي خدای موږ ټولو ته توفیق مزید نصیب کړي. الله ټول حرکات سکنات اقوال افعال خدای ستا د رضا دپاره وګرځي. په دې مجلس کې د چا مقاصد شریعه الله د خپل خزانه غیب نه پوره کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم.